گیر پاتې یو. دا څه معنا لري چې ګیر پاتې یو؟ نه یې راغلی؟ ته دا سیمه نه پېژنې شاهینه. دا ځای د مړو درې په نوم یادېږي. پورته تپه کې نښان وشلونکي دي. 10 ساعته کېږي چې جنګېږو. موږ یې محاصره کړي یو شاهینه. تاسې نښان وشلونکي نه شئ ویشتلی؟ نه شاهینه، دلته ډېره تیاره ده. همدارنګه واټن هم لرې دی. که وینو هم ویشتلی نه شو. داسې څنګه کېدای شي؟ لیونی کېږم خدایه. نه پوهېږو چې چېرته یو. که معمولي حرکت وکړو هغوی ډزې کوي. خدای دې خپله سزا ورکړي. سردار ورور او جلیل ورور د حل یوه لاره پیدا کوي. ته اوس ښې؟ ډاکټر څه وایي؟ ته اوس ما پرېږده. د خدای په مرستې سره له دې ځای نه وځو. ته اندېښنه مه کوه، سمه ده؟ روغتون ته ستا لیدل ته راځم. زموږ لپاره دعا وکړه شاهینه، سمه ده؟ اصلي هغوی یوازې نشم پرېښودلی. زینب خورې بس دی، نوره نو مه ژاړه. څنګه ونه ژاړم زلال؟ کله چې قومندان راغی له ما نه پوښتنه کوي چې زه څنګه هغه کمپ ته راغلم. څنګه به ورته وایم چې ما هغوی سره خبرې وکړې او له هغه نه مې چې کوم امانت واخیسته هغه سره کمپ ته دننه شوم. والله چې حیرانه یم درته څه ووایم زینب. همدارنګه له هغه سړي نه دی چې امانت واخیسته. که هغه سړی نن یا سبا ستا مخې ته راشي نو څه به وشي؟ نه پوهېږم زلال، نه پوهېږم. څه خبره ده شاهینه وروره؟ چېرته ځې؟ خورې ما ته اجازه راکئ. زموږ کسان په سخت حالت کې دي. لږ پاتې و چې لګېدلی وم. یو معمولي حرکت سره ډزې کوي. تاسې ټول پام کوئ. هغوی ځانونه ښه ځای کې ځای پر ځای کړي. په دې تیاره کې هېڅ هم نه لیدل کېږي. ډاکټره د روښانه کولو فشنګ در سره شته؟ مشره اندېښنه مه کوه، بسنه کوې چې ته یې ما ته ووایې. داسې یو مسله ده مشره، ډېره بښنه غواړم که د خوړلو لپاره راته څه پیدا نه شي د دې ته پیتېږي هم خورم. د خپلې خېټې په اړه فکر کوي. مشره سمه ده پیدا مې که. خو داسې یو مسله ده مشره چې له ولږې نه مړ کېږم. څه ښې ویلي وږی خرڅلو به نه شي کولی. ډاکټره زغمو یې زرکوه تکړه شه. فشنګ باید له نږدې نه روښانه شي. په څخېدلو هغوی ته نږدې شه. هله زرکوه. مشره د سره شوي چرګ بوی راځي څومره ښه. ډاکټره زرکوه هغوی ته ور نږدې شه. فشنګ روښانه که زرکوه. کله چې ډاکټر فشنګ روښانه که ټول یو ځای په هغوی برید کوو. سمه ده؟ تاسې پوه شوئ؟ بوی درته راځي سنګوریانو؟ بې شرفانو، دا ځل مې تاسې سخت محاصره کړی یئ. پرته له کوم ډاز نه د ولږې نه د څندې نه به ټول دلته مردار شئ. اوس به تا سره ګورم رزیلې. ډاکټره حالت څنګه دی؟ نږدې شوې؟ مشره ډېر نږدې شوم. څلور پنځه کسان دي. کله چې فشنګ روښانه شي ټول به ښکاره شي. ډاکټره روښانه یې که موږ تیار یو. روښانه ومې مشره.